د طالبانو حکومت د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ اسیا د لارې تړل کېدو خبرداری ورکړ. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ اسیا د لارو د تړل کېدو په اړه خبرداری ورکوي. د افغانستان د کرنیزو توکو پر وړاندې د پاکستان د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دې ستونزې ته په اشارې سره خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې په د منځنۍ اسیا هیوادونو لارې وتړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ته نږدې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 2 په لوګر کې د یوې ناستې ته ویلي د افغانستان د کرنیزو توکو د فصل له رسیدو سره هممهاله د پاکستان له لوري له ستونزو سره مخامخ کیږي. ستانکزي په دغه ناسته کې له پاکستانه وغوښتل چې د میوو او سبزیو د فصل له رسیدو سره خپلې سوداګریزې لارې د افغانستان د زراعتي توکو پر وړاندې ونه تړي. څو افغان سوداګر د پاکستان خلکو او هغه ځایه هند او نورو هیوادونو ته خپلې توکي ولېږدوي. هغه زیاته کړه چې د لارو تړل د دواړو خواو په زیان دی، خو که بیا هم دوام کوي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ اسیا لارې وتړي.